ته که دا وایې چې زما د باچا صاحب سره ملګرتیا ده، باچا صاحب هم مري، دا وزیر اعظم دی مري، دا صدر دی مري، دا تاندار دی مري، دا پوجي دی مري، دا خان صاحب دا هم مړ کېږي، دا ملک صاحب دی هم مړ کېږي، دا ډاکټر دی هم ختمېږي، دا انجینیر دی هم ځي دنیا نه. په دې ټولو باندې به مرګ راځي، په دې ټولو بیماریانې راځي، په دې ټولو باندې خوب راځي، دا ټول ستړي کېږي، دا ټولو نه یېرېږي. ځان وسپاره هغه رب ته چې هغه ژوندی دی، مرګ پرې نه راځي. دا څومره جوړ آیت دی. نو بیا هغه رب سره رابطه جوړه کړه، وتوکل علی الحی الذي لا يموت. هغه الله ته خپل کارونه وسپاره چې هغه به نو مرګ نه راځي، دا یې به دې نه وي. اوس اسی یو مثال درته ذکر کوم، خبره به ډېره ښکلې واضح شي. یو سړی دی غریب دی او یو مالدار سړی دی، هغه دا خبره کړې ده چې زه به د ده کفالت والم. ښه سړی دی، دینداره سړی دی، مالداره دی، او دا وایي چې د دې غریب چې څومره خرچه ده هره میاشت به زه ورکوم. ښه د دې غریب پوره اعتماد په الله باندې نشته، یعنې کمزوری دی، داسې به وایي چې کمزوری دی. نو د ده په زړه په دې ګوټ کې دا خبره پرته ده یو ځای کې، که دا سړی مړ شي نو بیا به څه کېږي؟ دا خبره به لازم د زړه کې ګوټ کې پرته وي. که دا مالداره سړی مړ شي نو بیا به زما کفالت څوک کوي؟ که ګوره دا مالداره مړ کېږي ځکه د په زړه کې دا خبره ده. دا دینداره سړی دا صدقې چې کوي، دا کفالت چې کوي د غریبانانو، دې مړ کېږي ځکه دا غریب لږ په یېره کې دی. نو بیا راشه واوره، وتوکل علی الحی الذي لا يموت. ځان وسپاره هغه رب ته، خپل کارونه وسپاره هغه رب ته چې دغه مالداره له طاقت ورکړی دی چې تا سره مرسته کوي. چې کله په دغه رب د اعتماد و، دې غریب ته وایه دا یو چې مړ شو دا ته له چا مسخر کړی؟ الله. په الله اعتماد ساته، دا یو ختم شو بل دله پیدا کوي. الله به یې بله لار راوباسي. ته ولې وایې ګډوډ شي؟ ګډوډ دی په دې شو چې د اعتماد په الله باندې کمزوری. او ګوره مخلوق ته وایي کېدای شي مړ شي، بیا به زه څه کوم؟ او کېدای شي غریب شي، بیا به زه څه کوم؟ نه، هغه رب باندې هر څه وسپاره او هغه ته حواله کړه، هېڅ هم نه کېږي. ګوره الله څه وایي په بل ځای کې، وتوکل علی العزیز الرحیم. او ځان وسپاره زورور او مهربان ذات ته. ولې الله دا دوه نومونه وویل، العزیز الرحیم، مهربان او زورور؟ تا ته دا وایي ګوره، وی ای زما بنده الله وایي، که ما ته دې خپل هر څه حواله کړو که نه، او په ما دې ځان وسپارو، نو زه ګوره زورور یم، هر یو کار دله کولی شم، او زه ګوره مهربان یم، داسې څه به نه کوم چې تا له به نقصان درکوي. که الله ته دې ځان حواله کړو، الله زورور دی. داسې زور نشته چې د الله د زور مخې ته ودرېږي. او دا کم زور چې په دنیا کې د چا سره دی، دا زور هم هغه زورور ذات ورکړی. الله وایي ما ته ځان وسپاره، نو بیا به دې په خبرو کې مسلو کې ګرانه مسله نه وي. اوس مخلوق پسې چې لاړ شي، بعض مسلې اسانې دي او بعض څه دي ګرانې دي. ته یو کس پسې ورشي، یو اداره کې د ملګری او خپله مسله ورته بیان کړي، زما دوه مسلې دي، یو دا دی یو دا، هغه د یو بدل وکړم خو دا بله مونږ ته لا ګرانه ده. دغه زمونږ د وس نه بهر ده. رب العالمین هغه رب دی چې داسې مسلې نشته چې د هغه د طاقت نه بهر ده. داسې مسلې نشته چې هغه رب پرې قادر نه دی. بل دا چې مهربانه دی. یو کار څه غواړي خو تا ته دا پته نشته چې په دې کې زما نقصان دی، هغه مهربانه یا ته پته چې په دې کې نقصان دی، هغه کار دله نه کوي. لکه موږ ته خو دا پته نشته چې مستقبل کې کم شی موږ له نقصان راکړي. اوس یو سړی دی دا وایي، یا الله ما سم مالداره کا. دا دعا خو د ډېرو خلکو په خوله ده. یو غټه بنګله، ډېرې ښځې، ښکلی موټر، یا الله سم مالداره کا. خو هغه رب ته پته دی چې دی مالداره شي بیا بېدینه کېږي، مال وله نه ورکوي. اوس ګوره ته نه پوه، په ځان ته نه پوه. یو شر
تا ته پکې خیر ښکاري خو هغه خیر چې تا ته ښکاري هغه خیر دی بلکې شر تا ته پروت دی نو هغه الله مهربانه بادشاه دی هغه الله حکیم دی په خپل کارونو کې په هر کار کې حکمت دی نو هغه کار هغه مال دله نه ورکوي یو سړی دی بچي نشته په مخه دا وایي الله بچي راکړه او الله ته پته لري چې که زه دله بچي ورکړم د ده په بچو کې خیر نشته د ده بچي که زه ول ورکړم نو دی به ډېر وزورېږي دی به ډېر ستړی شي هغه بچي ول الله نه ورکوي ګوره الله بې پوه ده والله يعلم وأنتم لا تعلمون